پر افغان خاوره د پاکستان د هوایي بریدونو تازه جزئیات د افغان حکومت او نور افغانانو غبرګونونه د افغانستان اسلامي امارت په اعلامیه کې د تیرې شپې بریدونه د افغانستان د حریم نقض بللی او دا له ټولو منل شوو نړیوالو نورمونو سره ښکاره ټکریات کړی. اعلامیه لیکي چې د پاکستاني پوځیانو دغه ډول جنایتونه یوازې دا چې کومه لاسته راوړنه نه ده بلکې یو ځل بیا ثابتوي چې د ناسمو معلوماتو پر بنسټ اقدام د پاکستان د پوځي رژیم له رسوایۍ او ناکامۍ پرته بله پایله نه لري. د اسلامي امارت اعلامیه کې راغلی چې له خپل هوایي او ځمکني حریم او ولس دفاع خپل شرعي حق بولي او په مناسب وخت کې به لازم ځواب ورکړي. ضیاء الحق مرخي لیکلي د تېرې شپې د پاکستان برید د افغانستان پر خاوره ښکاره تجاوز دی. دغه ډول بریدونه نه یوازې د غندنې وړ دي بلکې افغانان به نور هم د پاکستان د تجاوز پر وړاندې متحد کړي. پاکستاني نظامیان چې د خپل هیواد د امنیت په ټینګولو کې پاتې راغلي دي هڅه کوي په ورته حملو او تجاوزونو سره خپل ناکامي پټې کړي. د هیواد پخواني ولسمشر حامد کرزي د پاکستان له لوري پر خوست، کونړ او پکتیکا د ترسره شوو هوایي بریدونو کلکه غندنه کړې ده. په دغو بریدونو کې چې کوچنیان او میرمنې وژل شوي، کرزي دغه عمل د نړیوالو اصولو او بشري ارزښتونو خلاف بللی دی. نوموړي له اسلام آباد غوښتي چې له افغانستان سره خپلې اړیکې د ښه ګاونډیتوب، متقابل احترام او نړیوالو اصولو پر بنسټ تنظیم کړي. هغه پاکستان ته سپارښتنه کړې چې د تخریبي او دښمنانه سیاستونو له تکرار څخه لاس واخلي او د سیمې په ګټه عاقلانه پریکړه وکړي. زلمی خلیزاد بیا لیکلي زه دغه بریدونه غندم. هغو کورنیو ته خپله خواخوږي څرګندوم چې عزیزان یې له لاسه ورکړي دي. د ملکي خلکو وژل د ستونزو د حل نه بلکې د لویې جګړې د رامنځته کېدو خطر لوړولو په معنا دی. زغم لرونکې او واقعي ډیپلوماسي تر ټولو ښه حل لاره ده. کریم خورم لیکلي پاکستان بیا دې خواته بمبارۍ وکړي، ښځې او ماشومان شهیدان کړل او هلته میشت افغانان یې وځورول، بندیان یې کړل او توهین یې کړل. د اسلام آباد فعلي کړنې دلته هم د بحران یوه نقطه منځته راوړي. دوی یو وار بیا په پردۍ لوبه کې لوبیږي. خو د سیمې حالت ته چې ګورو دا ځل پاکستان په بد وضعیت معلومیږي. موږ خو به اوس دا هر څه وګالو، خو ګرانه بریښي چې پاکستان وضعیت کنټرول کړي او د خپلې خرابۍ مخه ونیولی شي. پاکستاني چارواکي یا له بصیرت بې برخې دي یا په پوهه کې مطلق د نورو خدمت کوي او استعمالیږي.